بسم الله الرحمن الرحیم. راځم قاری صاحب تیر روز مونږ په ریفرنس ټیب کې په ټیبل اف کنټینټس کې خبرې کړې وي. لیاوټ ټیب مونږ ختم کړی او ریفرنس ټیب کې مونږ په ټیبل اف کنټینټس کې خبرې کړې وي. نن په پوټ نوټس کې خبرې کوو قاری صاحب. پوټ نوټس د حاشیې لپاره استعمالېږي. څه لپاره قاری صاحب؟ حاشیې لپاره د استعمالېږي. که زه راشم اول کې تاسو ته یو کتاب وښیم. نه زیاتره د دلته زه به وګورم دا چې څنګه دی، دا کتاب دی او که نه دی. دا ګوره قاری صاحب، دې ته څه وایي؟ دې ته پوټ نوټس وایي قاری صاحب. څه ورته وایي؟ پوټ نوټس. دا دغه پوټ نوټس لاره راځي. دلته یو لین ورکړل شوی، لاندې ورته پوټ نوټس لیکل. نو دلته که چېرته یو دغه راغلی وي قاری صاحب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، یعنې څوک چې د فاتحې صورت ونه وایي لمونځ یې نه صحیح کېږي. نو دا د سنن الکبرى للبیهقي د دې تر راخیستی قاری صاحب دا حدیث. نو دا دې ته وایي حاشیه قاری صاحب. دا په زیاترو کتابونو کې استعمالېږي. دلته ګوره اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. نو دلته وګوره دې لاندې به حتما خدانه دی راغلی. نو زیاتره د حاشیې لپاره استعمال کېږي. دا کتاب لدی دغه دا حدیث لدی دغه سره راخیستل شوی د دې مرجع څخه. که زه راشم 11 تفسیر کې دا ډېر ما 11 تفسیر کې دا یو ځل لیدلی و. د 11 تفسیر کتابونو کې دا ډېر شته شي دیني کتابونو یا شی ټول راشي نه لګي. قرآن کریم کې دا ترجمه ولا شی وګورئ دا دلته التم شته قاری صاحب لاندې حاشیو کې. نو زه به راشم دلته هم دا شته ښه دا یاد پوهه دغه دی قاری صاحب وایي. دغه دی مباحث فی اعجاز القرآن للدکتور مصطفی مسلم، صفا دا او دارالمسلم او ریاض 1906 مکمل عرصې ورکړي. نو د هغه دغه راخیستی دی، دغه لیکنې راخیستی ده چې دغه لیکنې راخیستی ده قاری صاحب. نو د هغې لاندې هغه حاشیه هم ورکړې ده. نو چې دا ته ور نه کې قاری صاحب، بیا یو ډول ادبي غلا راځي قاری صاحب. ادبي غلا راځي چې تا د یو کتاب نه معلومات راخیستي او د هغې کتاب باره کې دی معلومات نه ورکړې، دا بیا یو ډول ادبي غلا راځي. دلته وګوره لاندې به کتاب چې لیکي کتاب له لاندې معلومات دي ته پوټ نوټس وایي. څه ورته وایي قاری صاحب؟ پوټ نوټس ورته وایي. نو پوه شوئ؟ زه به راشم از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند. مثلا ما څه وکړلو؟ ما when you click design and choose a new themes, the picture, charts and smart art, graphic chain to match دغه ځای پورې زه ورته دا لیکنه ما څه کړې ده قاری صاحب؟ دا ما insert put note، زه دې له put note ورکوم. اول نمبر put note ته زما صحیح شو قاری صاحب. نو څه ورکوم؟ زه ورته دا ما راخیستې ده څه شی؟ the world انټرنیټ په نوم باندې یو کتاب دی. ما دا د هغې څخه راخیستې ده. او کاما ورکوم پیج نمبر، ورته پیج نمبر 23. دا ما یو پوټ نوټ راواخیستو قاری صاحب. صحیح شو؟ بیا ورته وایم دغه لیکنه مې چې کوم دا یو کتاب کې راخیستې ده تر دې ځای پورې. نو دلته راشه انزرټ پوټ نوټ، دلته 2 نمبر شو موږ سره، دلته فاصله ورکړو دا سب نوم باندې ته راولي. نو ورته دا موږ سره د لیکنه مثلا زه ورته د افغانستان، د ایشیا هرډ د ایشیا هرډ د اسیا د زړه په نوم باندې یو کتاب دی او د هغې د 50 پیج نه ما دغه لیکنه راخیستې ده. دا دې لپاره استعمالېږي قاری صاحب. څه مشکل خو نشته دی. نو دا پوټ نوټ کې خبرې وي. نور چې تاسو یې څنګه څه ډول استعمالوئ استعمالولی شئ. ښه
بس ما در صرف لارښوونه وکړه نور چې پکې اوس لګیا شو فوټ نوټ ورکوو نو زموږ بل کار بیا نه وي نو فوټ نوټ یې به استاد دا فوټ نوټ دې واخیست که نه که دا اوس غواړي چې هماغه ځای ته لاړ شي بیا سره کوم دې کلیک کې چارته دې وړي نه دا چې اوس مثلا دا کتاب زه چاپ کم که نه دا کتاب زه چاپ کم نو دغه لیکنه چې ما مثلا هلته راوړې وي که نه نو هغه لیکنه به تاسو هلته وختي په اسلامیاتو کتاب کې کتلې وه لیکنه حدیثو او رنګ یې ورته بدل کړی و بیا لاندې ورکړي و چې دغه سنن ابن ماجه او دغه دې کتاب نه دا موږ راخیستی دا یې صفحه ده او دغه جلد دی صرف معلومات هغه لوستونکي ته ورکول کېږي چې دا لیکنه د کوم ځای څخه راخیستې یعنې ته خلکو ته معلومات ورکړې چې دا لیکنه ما دا حدیث مې ذکر کړی خو دا حدیث مې د خیټالوجي نه دی ذکر کړی دا په دې کتاب کې او په دغه صفحه کې او دغه سړی کتاب دی ما دغه کړی حاشیه ده نور لینک منک بل څه شی نه دی د ورقې په اینډ کې راځي صرف موږ ته معلومات راکوي چې په دې ورقه کې به څومره موږ 2 فوټ نوټ استعمال کړي دي حاشیه سره دغه دا خاطر زیګنه دا خو پښتو دا هم سره انګلیش ته انګلیش خو د لیپ طرف نه لیکل کیږي کله چې پښتو وي پښتو خپل اخی طرف ته نه هغه څه نه یو بغل ته دوه مثال شاید سر کې ماشي بعد عاشق دي د لغتونه نه کې هغه د لغت سره معنا تفسیر ډیر زیات ذکر کوي په دغه کې په دې ورقه کې ذکر کوي اخره کې هغه اخره کې ذکر کوي نه ورقه کې دا ورقه دا نه وسه دلته بره ماشي دي دغه د مس کې لکه عبارت دی عبارت شرح دی دا وایي حاشو کې دلاندې دغه ځایونه کې واقع ته ځایونه کې دې ځایونه کې لاندې ناغې دې سګړي قاری صاحب مثلا دغه لیکنه انتخاب کړي دا لیکنه مثلا زه څه کوم ته لیفت انډنټ مې واخیستو ته لیکنه ماته لګو مخکې خو انتخاب به کم چې انتخاب مې کړ دا غي نه بعد ته لیفت انډنټ مدد دوی یو ټیبل اف کنټینټس اخیستې قاری صاحب ټیبل اف کنټینټس دا معنا او بخي غي اخیستې ټیکس باکس اخیستې د براشم ورته مال یو ټیکس باکس راکا یا تر عربي کتاب یو او دا شیانی په کاریس د پښتو معنا همدارنګه عرب ډیر ترانسلیشن پکې شوی نو زه ورته چې ما سره د بارډر دی تیری بارډر ولا یا ورکایم خو نیم ورکایم بارډر دی ولري خالص مدل دا چې نور تسلی کې متلی ویلی کا هغه هم دې طرفونو کې ها دا څه وسه بل ورپسې موږ سره ریفرنس ټیب کې دا په دې فوټ نوٹ کې خبرې وي بل موږ سره اینډ نوٹ ته قاری صاحب څه شی دی اینډ نوٹ ته اینډ نوٹ موږ سره د بوک یا د ډاکومنٹ په اخره کې لیکل کیږي د بوک یا د ډاکومنٹ په اخره کې دا اینډ نوٹ لیکل کیږي نو مثلا زه راځم او دلته مې څه وکړل انټر از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند یو څو پیراګراف نور لیکنم غواړم دا لیکنه مې وکړه نور دم چې په دې صفحه کې زوس ان نوٹ غواړم څه شی غواړم ان نوٹ نو زه راځم دلته ګورم تخکاریم ګوره خالد چې مونږ کوم دغه فوټ نوٹ ورکړیو حاضر دا اوس موږ سره ښکارا کوي ها دا وګوره دا د موږ سیکنډ ان نوٹ فوټ نوٹ ته دلته دویم فوټ نوٹ ته او دلته راشه موږ ګوره فرست نمبر موږ سره دلته حتمن موجودي ها فرست نمبر موږ سره موجودي چارځه کی هو فرست نمبر موږ سره دلته دا دی فرست نمبر دلته نو راغله چودري مدوي د ورډ انټرنیټ پیج د دې صفحې ته دا راوسته دلته ودرېږم دا پروفیشنلی می انتخاب کو ودن درته د صفحې انسرټ ان نوٹ درته د صفحې اخر ته وېسه نو ټول صفو اخر ته ودا مونږ تراوړي د صفو په اخر کې د استعمالي کاری سه دا ان نوٹ ورته ما پروفیشنلی سمانا ورته ما پروفیشنلی معنا چې to master in something چې پته یو څه کې د څه شي ماستري او همدارنګه دا وګوره دې کې موږ سره کوم ډول علامه لرا کوي په رومن عددونو کې یو او همدارنګه هغه موږ سره په اول کې یو بل ان نوٹ ته غواړي قاری سه بل ان نوٹ راولا ورته هم ریډینګ انسرټ ان نوٹ او هغه ته راولي قاری سه نو بس دلته تاسو یې ما چې ریډینګ معنی څه شي to study something یو څه مطالعه کول بس دغه یو دوه ان نوټ ما راوستي نو زه اوس راځم کاری صاحب او زه دلته ولاړې ما زه ورته نیکسټ فوټ نوٹ ماته نیکسټ فوټ نوٹ راولوي دغه سره یو دی کنه ورته بل کوم ځای کې دی
وای بل سره دلته دی بل سره دلته دی او کله د بدی باندې کلیک وکم پریویس فوټ نوٹ ما زوړ فوټ نوٹ ته بوزا زوړ فوټ نوٹ ته دی دا بدی کی خبرې سم شي غونښت دی بل موږ سره نیکسټ ان نوٹ چیرته دی موږ سره وای دا دی وګوره بلینکینګ کې د دې کیږي ورپسې پریویس ان نوٹ وته بل ان نوٹ موږ سره چیرته دی وای بل سره دلته دی بل ان نوٹ سره دا دلته دی وته پریویس ان نوٹ زوړ چیرته دی وای دا غره دا په دې سلور چیپونو کې خبرې وي نیکسټ بیا پریویس دی تیرته بیا شو نوٹس سمانا jump to the footnotes or endnotes in your document نشته دی سره شو نوټس باندې که زه ودرېږم نو دا موږ ته نوټس موږ ته ویو فوټ نوټس ایریا موږ ته د فوټ نوټس ایریا ښکاره کوي هغه ځای موږ ته ښکاره کوي نو چې کلیک وکړم نو ما ته به د فوټ نوټو ځای راواړی او که ډبل کلیک وکړم او زه ورته چې ما د څه وکړه د ان نوټ ایریا راښکاره کړم چې کلیک وکړم ما سره به د ان نوټ ایریا راواړی نو دا په دې څلورو چیکونو کې سره دغه دوه چیکونه پکې لږ مهم دي او د دې حتما استعمال پر ریل کې شته دی چې ګروپ بټن ته باندې کلیک وکم نو کنورټ څه کار کوي کنورټ دا کار کوي سوې ماته کنورټ آل فوټ نوټس ټو ان نوټس ټول فوټ نوټس ان نوټس ته کنورټ کا چې تا غلطي کړي د ان نوټ په ځای د فوټ نوټ راوستي د فوټ نوټ په ځای دی ان نوټ دی یو بل په ځای باندې راوستي نو بس دا اول چیک دا اوکے کا نو موږ سره هغه ان نوټ څه ته بدلی شي convert all footnotes to endnotes زمونږ ټول footnotes څه ته بدل شو خاري سه وو endnotes ته بدل شو دا وګوره هغه سلور دانه چې دوه دانه چې موږ کوم دلته endnote لیکلي وي footnote هغه موږ سره endnote ته راغلي دلته ور ټول سلور ونه لاندې راکړي ورته ما convert all endnotes to footnotes دا endnote ته شراغلي دا اوس به تر ټول یال څه تکا footnote ته واړه بس اوکے کا او اوس یو ګوره نو فوټ نوټس ته ټوله راغلي وي دا یو دلته راغلی ځکه څلورم نمبر موږ سره دلته دی ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی کنورټ کې هغه موږ سره دی سویپ فوټ نوټس اینڈ ان نوټس دا کمانډ اوس موږ سره ډیسیبل نو زه به راشم دې لپاره به دلته ودرېږم دلته به زه ودرېږم او ورته هم چې سویپ کما ده سویپ فوټ نوټس اینڈ ان نوټس موږ ته یو بل ته بدل کا که زه راشم کنټرول زیډ سره څه وکړم دا بیرته بیلې کړم کنټرول وای نو موږ سره اوس کاري سه فوټ نوټس بیلې دي او ان نوټ موږ سره لاندې بیلې دي زه ورته دا د هغې ځای ته راوله او هغه د دې ځای ته راوله دې لپاره به څه وکړم کنورټ کې هغه چک به ورته آن کړم اوس چې اوکے کم نو هغه دلته راغله خالص یو دا هلته لاړه کنورټ کې دا خبرې وي استاد کیبل کوم کیبل کوم استاد غواړي هغه تور کیبل هغه دی زه قاری سه زور ته چې ماته دغه چې کوم فوټ نوټ دي زما هدا موږ سره په دوو کالمو کې راشي په څو کالمو کې په دوو کالم یعنی چې یو کالم کې راغله دی خو سره دویم کالم کې راشي نو دوه کالم به انتخاب کوم او دا به اپلای کوم نو چې دا زه څه کوم چې ما سره زیات نوټ وي موږ سره په کالم 2 کې راځي موږ سره په کالم 2 کې راځي خو یې به راشم او زه دا به سویپ کوم سویپ به کوم چې موږ سره بیرته خپل عادي حالت ته راشي نو څو ګره قاری صاحب کالم 2 کې راغله دوه کالمو کې راغله دا په دې کې خبرې وي فارمیټ تاسو ډول پکار دی اوس موږ سره ان نوټ فوټ نوټ په 1 2 3 کې خودل کیږي کنه دا چې هر څو ته انتخابي دا په دې کې خبرې دي کسټم مارک ته کوم نه غواړي نه ورکولای شي د ان نوټس لپاره څه ډول نه ته غواړي فوټ نوټس لپاره وته نه مې نه د پکارو مغه فوټ نوټ دې سونه شروع کیږي د یو نو ورته ما دې سکا شروع کا او همدارنګ نمبرینګ مثلا دلته ما فوټ نوټ ورکړي چې بل صفحه ته زما نو بل صفحه کې بیا ما سره سکی قاری سه وو کزرا شم ګوره ها دلته موږ سره 1 2 دی
دلته اوس زه راځم او دلته مې یو فوټ نوټ ورکوم نو وین یو اپلای سټایلز او دغه ځای پورې انسرټ فوټ نوټ مې ورکو دلته موږ سره سیم نمبر 3 نمبر کنټینیوس دی هلته ځکه هلته د موږ ویلې چې کنټینیوس کا ورته هم ریسټارټ ایچ سیکشن ریسټارټ ایچ پیج په هر پیج کې د بیرته سر نه سکیږي د یو نه شروع کیږي د یو نه شروع شي او کته د سیکشن انتخاب کړي نو سیکشن کې بیا موږ څه کوو په سیکشن کې بیا موږ الته لیاوټ ته ځو او په لیاوټ کې کنټینیوس وو کار سه سیکشن به جدا شي دا غي نه بعد چې کله سیکشن جدا شو د سیکشن نه دی خو موږ سره بیا د یو نه سٹارټ کیږي چې تر څو سیکشن تاسو نه وی راغلی او سره د سر نه سٹارټ کیږي دا په دې کې خبرې وټولې په ان نوٹ او فوټ نوٹ کې او په دې گروپ بٹن کې او اپلای چینجز دغه چینجز ته په ټول ډاکومېنټ باندې اپلای کې نو ته ما سره اوس هول ډاکومېنټ یې صرف شته دی سیکشن را سره نشته دی چې سیکشن را سره ورته وایي چې په دې سیکشن باندې ته اپلای کې ورته بس ما هول ډاکومېنټ صحیح دی دا مې اپلای کو نو را سره به تر سر نه د یو نو شروع شو دا په فوټ نوټس کې خبرې وي څه مشکل هونه شته قاری سے مختنه ویډیو لګیدل چالان دی ان شاء الله بل موږ سره سایټیشن اینڈ بیبلیوګرافي د قاری سے سایټیشن اینڈ بیبلیوګرافي اول موږ سره انسرټ سایټیشن دی د سایټیشن او بیبلیوګرافي په ذریعہ باندې څه کولای شم قاری سے چې خپل د کتاب هغه لومړني معلومات څه کما هغه زه ولیکم نو دې لپاره به اعظم اول انسرټ سایټیشن تر اغلم او په دې انسرټ سایټیشن کې می اډ نیو سورس باندې می کلیک وکړو ما ته وی ته کتاب لیکي بوک د تاسو سره څه شي ټایپس اف سورس تاسو څه شي بوک سیکشن د کتاب یو برخه ده ک بوک ده ک جورنال له جورنال آرټیکل دا معنا کنه قاری صاحب په دې پونتون کې د استادان او د محصلین مقالې لیکي نړیوال مقالې هغه بیا په نړیوال جورنال کې نشریږي خلک تر استفاده کوي قاری صاحب نو د هر چا مقالم په نړیوال جورنال کې به نه نشریږي هغه نفر چې دا هغه قوي مقاله وي پایدمند وي او پاس کوي یا جورنال رول پکې اپلای شوی وي هغه بیا نړیوال کې سټانډرډ کیږي د دې جورنال د مقالو خپل سایت دی په ګوګل کې قاری صاحب اې د بورننه وزي چې هر ډول مقاله دی پکار وي نو مثلا ستا یو موضوع د په ماغي موضوع کې بلها شی مقالې لیکل شوی وي نو ته چې د هر مقاله دی خوښ شو هغه تر راخته کا صحیح شو آرټیکل اینڈ پیریوډیکل څه شی د سره د کانفرنس پروسیډینګ د سره د ریپورت د څه شی د ته ما سره کتاب دی څه شی دی کتاب دی آثر د سره څوک دی او اذر کې ایډیټینګ ته راځي وته هم لاست نیم څه شی دی نو لاست نیم تخلص ته څه ته وایي تخلص ته وایي زور ته ما سره لاست نیم د څه شی دی عبد دی پس نیم څه شی دی ورته ما پس نیم د څه کوم دی احمد دی میډل نیم مینز نیم نو څه شی ورته احمد خان عبد دا اټ کا او دا اوکے عبد احمد خان عبد احمد خان ولې د سر چپا کو کارپوریټ آثر نو کچیر تستا دا اداره دا کارپوریټ اداره وی خپلواک اداره وی قاری صاحب ان ته په خپل د ارس برند کوي او د دې ټول هر څه تاسو سره دي ټول هغه مونږ چې ورته دغه وایو ټول هر څه د چاپینګ خدمات او چې ټول هر څه تاسو سره نو په دې کارپوریټ آثر باندې بیا کلیک کوم نو زور ته مزر خدا کارپوریټ آثر نه دی زدا په بل چا چاپ کوم او بل څوک مونږ دا مقاله څه کوي غیرت نشری نړیوال جورنال کې ټایټل د دې څه شی دی د دې ټایټل څه شی دی چې دا کتاب لیکي نو زور ته ما د دې ټایټل مثلا څه شی دی د دې ټایټل موږ سره څه شی دی آرټیفیشل انټیلیجنس مصنوعي پوهه مصنوعي زیرکتیا کوم کال له زور ته 2015 تازه سیټي کوم خار ته جلال آباد خار دی جلال آباد پبلشر نزور تیم ختیز خپرندویا ټولنه ختیز خپرندویا ټولنه در دې څه شی دی د دې پبلش کون کې دوی چاپ کون کې نشرون کې دي وتم شو آل بیبلیوګرافي فیلډز ماته د بیبلیوګرافي ټول فیلډونه وخایا چې په دې باندې چک وکم نو یو څه نور فیلډونه مراته
مونږ ته ښایي. نو په دې کې دا کومو ته چې سره چیکونه لګېدلي وي قاضي صاحب دا ایزنشل دي، ضروري دي، مهم دي، دا به حتما ټکې. او کومو ته چې دا چیکونه نه وي لګېدلي دا ایکسټرا انفارمیشن دي. سټیټ پروینس د سره کوم ولایت دی؟ ورته پروینس مونږ سره ننګرهار ولایت دی. ریجن کنټری سره څه ورته افغانستان ده. همدارنګه ایډیټر د دې هر کتاب خپل ایډیټر وی کاری صاحب. ایډیټر دا معنا چې په هغه کې دغه تغیرات وګوري، چا ته د ډیزاین کړي دی، چا پکې تعالی د کتاب مکمل ایډیټ کړي. نو زورته د دې ایډیټر چې کوم دی انجینر علی دی. والیوم دا سویم ټوک دی، دنه مخکې د کوم کتاب چاپ کړي وته اندام سره دویم ټوک دی. نو ورته سیکنډ تم سره سیکنډ ایډیشن دی. نمبر اف والیوم او د دې کتاب ټوټل 100 والیوم دي، 100 ایډیشن دي ټول، 100 ټوک دی دا کتاب ټول ته اندام سره پپ دی 15. ټرانسلیټر دا کتاب نور ژبو ته ټرانسلیټ شوی دی، ټرانسلیټ کول غواړي او که چېرته ترجمه شوی نو کومې ژبې ته ترجمه شوی. ټرانسلیټر د دې څوک دی؟ ټرانسلیټر وته د دې ټرانسلیټر موږ سره نسیم دی، نسیم اختر. شارټ ټایټل هغه څه چې ټرانسلیټ شوی د هغې شارټ ټایټل موږ سره څه شی دی؟ نو د هغې شارټ ټایټل هم ورته ورکو پښتو کې زه ورکوم ورته مصنوعي پوهه. راغلی خدای په پښتو ته صحیح شو. مصنوعي ځیرکتیا دا په دې کې خبرې وي قاری صاحب. پیجز ستا د دې کتاب ښه سټینډرډ نمبر نو په امریکن ملکونو کې او همدارنګه په اروپا ملکونو کې هر کتاب خپل یو سټینډرډ نمبر لري قاری صاحب چې په هغې نمبر باندې نشي کولی بل څوک کتاب بیا چاپ کې ولیکي. یو سټینډرډ نمبر ورکړل شوی وي. لکه موږ سره دلته بلهاشه پروتوکول دي، بلهاشه سرویسز دي، دا هر یو موږ سره یو جلا پورټ نمبر لري. دغه شان د کتابونو او د آرټیکل یو دارشم یو خپل پورټ نمبر لري. سټینډرډ نمبر د دې څه شی دی؟ ورته سټینډرډ نمبر په هر منګه نه لرو. پیجز د دې کتاب سپی سوري ورته موږ سره 250 پیجز کې دی. ایډیشن دا سویم ایډیشن دی. نو ایډیشن د لپاره استعمالېږي کاری صاحب. تا یو کتاب ولیکو اوس په هغې کې مثلا د کال په تېرېدو سره ته اپډیټ راولي، څه تغیرات پکې راولي، نوي پکې څه اضافه کوي. نو زه ورته دا موږ سره تھرډ ایډیشن دی. تھرډ د دې نه مخکې 2 ایډیشنو کې دا موجود و. کمنټس څه ورکوي ورته ما this is useful for those people who wants to learn AI. خلک چې هغوی غواړي AI زده کړي دا د هغوی لپاره ډېر ګټور دی. میډیم ورکې نو میډیم هم ورکولی شي. ورته هم دا for mummy students only. ایئر ایکسس دا په کوم کال کې ترلاسه کولی شي؟ ورته د 10مې میاشتې په 20 تاریخ او 2025 کې تاسو ترلاسه کولی شئ. دا خو هغه وبخښئ موږ ټول دلته ولیکو، دلته به یوازې څه وکړم، یوازې به دلته کال ولیکم. نو 2025 لاندې به ولیکم منت، ورته د 10مې میاشتې کومه ورځ باندې ورته په 20 تاریخ باندې. URL په انټرنیټ کې کومه صفحه لري قاری صاحب که نه؟ URL لري او کنه؟ نو زه ورته یم www.khatis.edu.com دا په دې ویب سایټ کې تاسو پیدا کولی شئ. ورپسې موږ سره دغسې یو دوی DOI دی چې دا نه پوهېږم څه شي ته وایي، دې باندې زه نه یم خبر. DOI خو دا هم دغه شان په امریکن ملکونو کې یو شی به حتما وي. به دا څه کومه قاري صاحب دا مې اوکې بس دا مې چې اوکې کو قاري صاحب نو موږ صرف دغه معلومات راغلي شول. نو دا اوس د څه لپاره استعمالېږي؟ اوس قاري صاحب ته ځان پوهېږه ښه
اوس به زه کتاب وخیمه نو به زه یو څه کتاب وخیم کله چې ته کتاب لیکې پوهنتون کې قاري صاحب هماغه کتاب به ته زه وخیمه زمونږ خپل کتاب دی دلته ګوره قاري صاحب انفراسټرکچر چیلنج نو په دې کې موږ د دې سړي نه موږ معلومات راخیستي دا ګوره شادي حسن یاهل بن دیوید 2015 کال کې دا کتاب لیکلی او مغه دغه مال سره پوس راکو نو دې ته بیبلیوګرافي وایي درلم جیانګ او 2014 کې دا کتاب لیکلی چې موږ د دې کتاب نه د زیربنایي توکو لوړ قیمت دغه موږ راخیستی یو وینتا ریمیش ایراما 2023 کال وعلیکم السلام دا په دې کې خبرې وي نو دغه قاری صاحب ته د دې لپاره هم د استعمالولای شي قاری صاحب د دې لپاره هم د استعمالولای شي ښا دا وګوره مثلا د چا دغه راولي قاری صاحب نو په دې طریقه باندې هم ته راوستي شي دا منډیلې په نوم باندې یو سافټویر دی قاری صاحب یو سایت دی منډیلې په نوم باندې مانه وختي دا یاد وته منډیلې د ذکر تلل شي قاری صاحب نو هغه تاسو سره د هر څو خپاسانه سره ترلاسه کی نو زور ته دا سیزن نه غواړم قاری صاحب دا موږ سره از ریفرنس هم استعمالي قاری صاحب ریفرنس چې مثلا ته کتاب لیکي قاری صاحب وعلیکم السلام ته یو کتاب لیکي قاری صاحب او په دې کتاب کې تا د چا د کتاب نه استفاده وکړه قاری صاحب زور ته دا د هغه سټایل ما ته راوله خو پس کې یو ای پی ای سټایل ډیر مشهور دی یو قاری صاحب IEEE څه شي IEEE نو چې ته دغه سټایل راولي په کوم سټایل کې راولي دغه ای پی ای سټایل کې راولي امریکن دغه یو څه دی شارټ کټ او یو IEEE دی مختلف قسمه دغه دی نو دا مونږ هغه سایټیشن مونږ سو غاری سي دلته راوستو مونږ سره یو سایټیشن په نوم د څه شي دی یو سایټیشن مونږ سره دی عبد احمد خان په نوم باندې دا مونږ سره کړو قاری سي وو دا اټ کړو بل مونږ سره ورپسې را دي قاری سي بیبلیوګرافي کې وګوره قاری سي مختلف قسمه دغه دي نظر ته ما دغه شان یو بیبلیوګرافي راولا دا د سپو په اخر کې استعمالي قاری صاحب وګوره زمونږ هغه بیبلیوګرافي راکړه د کتاب باره کې هغه شارټ خلاصه انفارمیشن موږ راکړل او دا چیرته استعماليږي زه به تاسو ته نړیوال کتابونه وښیم هغه نړیوال کتابونه چې هغه په ټوله نړۍ کې استعماليږي مثلا مشهور وي د براشم د دې کتابو دا کتاب موږ سره په کمپیوټر ساينس کې د ډیټا کمیونیکیشن اینڈ نیټورکینګ 4th ایډیشن دی قاری صاحب نو زه براشم د دې کتاب اخر ته دلته ګوره قاری صاحب خان او پاس ته دا ټول دغه دراوستي ښه قاری صاحب څه شی راوسته د بیبلیوګرافي راوسته نو په دې کتاب کې دوی د څو کتابونو استفادې شوي دي دا خو داسې نه کنه یو کتاب چلته څوک لیکي هغه پی ایچ ډي وي یعنی دکتور وي دلته خو هر سړی کتابونه لیکي دا وګوره دغه دي دغه ریفرنسز خلشته قاری صاحب دا ما چې وسات د شعر راوستو هغه دا شی ما صرف یو شعر راوسته دی یو دغه یو حواله مې راوسته دا ته نورم راوستل شي پوه شو قاری صاحب دا بل ده دا موږ سره بل ده دا موږ سره بل ده دا موږ سره بل ده هر کتاب چې په کوم کال کې لیکل شوی هغه کال لیکل کېږي چا له خوا نه لیکل شوی او بوستن هغه د پروینس هغه دغه لیکل کېده اوس یو کیپټل نوم وي یا به یو ولایت نوم وي پرنټس هال هر یو دغه کې بیل دغه دی نو موږ دا شیان دلته راوستل قاری صاحب بیبلیوګرافي کې دغه شیان راځي چې په هر سټایل کې ستا خوښي قاری صاحب په ما سټایل ورته دلته کلیک پې کوو ما سټایل پر سره راځي مونږ نه کوو قاری صاحب او بل مونږ سره د منیج سورس زه منیج سورس په ان شاء الله سره سوال وګورم ښا په منیج سورس کې مثلا تاسو کوي ته غواړئ چې دا مونږ سره په هر ډاکومنت کې اوسي زه ځان سره تل لپاره څه کما سیو کما نو دا بس کما قاری صاحب دا به انتخاب کوم یا به دا انتخاب کوم ورته اندر تاسو کا کافی کا درته کافی کو درته یاس کا ودا کلوز کا قاری صاحب دا تاسو نور څه شو قاری صاحب کافی شو ان شاء الله چې کله مې سوال تکار کوو او هم د سو کم بیا دا وته ان شاء الله دلته راولم صحیح ده
دغه څه ایډیټینګ کوي ایډیټینګ هم پکې کولای شي قاری صاحب تغیرات پکې راولي سورټ بای آثر د لګان د سورټینګ دا ولې کله چې استاد صاحب دا ټول سب شوی دلته سب شو دلته راغلل ماستر لیست کرنٹ لیست دا موږ سره ماستر لیست دا موږ سره کرنٹ لیست دا موږ سره راغلي دي ها سورس اویلیبل ان هغه سورس چې موږ سره موجود وي بروزینګ هم کولای شي ته ما سره کوم سورس اوس په حال نشته دی هغه څه کوم هغه سره نشته دی کاپی ډیلیټ او ایډیټ او نیو په اساس باندې نوې بیبلیوګرافي اټکولای شم دا ټول بیبلیوګرافي دي نه ټول راځي قاری صاحب دا ټولې د دې نه راځي دا زمونږ په سایټي فوټ نوټس او په سټیشن اینڈ بیبلیوګرافي کې خبرې وي چې دا بیبلیوګرافي د دې لپاره استعمالېږي چې ته خو دې په تاسو په خلک کړی پاینده کې کتابونه لیکل غواړي نو هغه کې به د دغه ځای نه استفاده کوي د دې سټیشن او د بیبلیوګرافي نه صحیح شو قاری صاحب یو دا مې د یو کتاب خو یو بل کتاب درته وخم جمره ناسې موشوخه دا یو بل کتاب دی هاو ټو ماستر CCNP راوټ څنګه کولای شو چې د CCNP په راوټینګ کې موږ ماسترینګ ترلاسه کړو ماستران شو نو کدی کې زه وګورم ندی کې دغه نه ور کړې د یو بل قوي کتاب وګورو دغه سي دا ګوره کار څه دا ټول دي ښا دا هر یو زموږ سره ریفرنس دی قاری صاحب سټیشن بیبلیوګرافي د هر یو دا ګوره خدای سټایل سره بدل لې څومره استفاده ترې کړې ده Wasn't sure they were recording. The complete history of hacking. دا وګوره مکمل د هر کتاب نه باقاعده سره اخیستې دي کاری سیبو هغه د هر کتاب نه دغه تر اخیستې دي چې دا موږ سره دین موږ راخیستې دا دین نو دا په زیاترو کتابونو کې موجود وي خالص صاحب خان بس باندې